بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. نن زه د کیمرامین اسد خان سره عربستان مومن تاسو په خدمت کې حاضریم. نن موږ پروګرام کوو د ګورسل د لارې په باره کې. دا لاره بنده شوې تقریبا 10 کال ډېر وخت وشو او د دې خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي. نو موږ نن د بازار ته راغلي یو تحصیل لیمزی خاپخ روډ باندې کوم بازار آباد شوی دی چراغانو بازار. دلته د خلکو نه مختلف تبصرونه کوي چې آیا د دوی څه ډیمانډ دی د حکومت نه، دوی څه غواړي د حکومت نه د لارې باره کې څه تجویز ورکوي چې موږ دا معلومات وکړو. دا زموږ غږ چې کوم دی د دې ولس غږ چې کوم دی دا د خلکو ته هم ورسي او د خلکو موږ سره ملګرتیا هم وکړي او بیا دا غږ چې کوم دی دا دغه ته ورسي حکومت وخت ته. نو راځئ چې تبصرونه ترې وکړو. مختلف خلک موږ سره ولاړ دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ زما رفیق نوم دی او موږ د ځای اوسېدونکي او شو د حکومت نه موږ دا مطالبه کوو. پوه شو د ګورسل لار د موږ ته کولاو کې زموږ د مومند ایجنسۍ پوه شو تګ راتګ تجارت دوکانونه بازارونه ټول په دې لاره باندې آباد دي. موږ ټول بېروزګاره یو. پوه شو ګاډي ولاړ دي، ګاډي زنګونو زاړه کړه ختم شولو. پوه شو دوکانداران هسې ناستې دي. پوه شو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو د ټولې مومند ایجنسۍ عوام پوه شو د ګورسل لار د موږ ته کولاو کې وایي. دا ستاسو ډیمانډ دی، مطالبه هم ده؟ بالکل دا زموږ ډیمانډ دی، دا زموږ ضرورت دی، دا زموږ په دې باندې ژوند دی، په دې باندې موږ ژوندي یو دي. لکه اوس چې کوم مشکلات دي موږ ته او د دې نه مخکې چې کوم سهولت موږ ته هغه تاسو لږ بیان کړئ. لکه تاسو ګاډي هم چلولې د نن نه تقریبا 10 کاله مخکې پوه شو ګورسل لار چې کومه کولا وه پوه شو په هغې کې ټولې مومند ایجنسۍ پوه شو مزدوران دوکانداران پوه شو د ګاډو والا ټول په روزګار باندې هر یو مزدور به 1500-2000 روپۍ اخیستلې ماښام یې خپلو بچو له راوړلې. چې دغه لار بنده شوې ده پوه شو ټول خلک بېروزګاره دي، په کورونو باندې ناست دی پوه شو هېڅ هم نشته دی. ډېره مننه. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ منظور خان. منظور خان د ګورسل په باره کې را سره که مختصرې خو چې جامع خبرې را سره وکړئ. ځکه د احکام ټول تنګ شوی دی او روزګارونه داسې ګډوډ شوي دي که ګاډي شته خو ولاړ دي. نو آیا تاسو څه ډیمانډ کوئ د حکومت وخت نه چې یاره دا لاره بیا کولاو شي او د خلکو ته هماغسې سهولت میلاو شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ګورسل لاره د مومند ایجنسۍ بلکې ضلع مومند دا داسې کردار ادا کوي لکه هغه د مومندو په معیشت کې د ریړ د هډې په شان کردار ادا کوي. مزدور ته پیدا ورکوي، ګاډو والا ته پیدا ورکوي، هر قسمه خلک چې کوم دي هغو ټولو ته پیدا ورکوي. اوس چې کوم حکومت راغلی دی هغو افغانستان څخه تعلقات غواړي. نو موږ د وزیر اعظم پاکستان عمران خان نه مطالبه کوو چې خصوصي توګه باندې د مومندو بارډر ګورسل کولاو کړی شي چې دې خلکو د اقتصاد ښه شي. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ نصیبه. تاسو د ګورسل لارې باره کې څه ویل غواړئ؟ لکه دا روزګار هم په ټپه ودرېدلی، ستاسو هم داسې حال دی. دا لاره چې مخکې کولا وه نو دلته به د ګاډۍ والا هم 1200-1500 2000 روپو پورې ورځ به پیدا کوله. اوس هغوی غریبانان تقریبا 200 روپۍ هم نشي پیدا کولی. آیا تاسو څه غواړئ چې تاسو د دې لارې په باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ یاره موږ دا ویل غواړو چې موږ ته دا ازاده شي. زموږ د بعد د عوامو ډېره پیدا ده، ډېر مشکلات پې ختمېږي. زموږ موجوده حکومت نه هم دا خواست دی، وزیر اعلی نه هم دا خواست دی عمران خان نه چې موږ ته دا لار ازاده شي. زموږ غریبي ده، غریبي پې ختمېدی شي. ولې چې دلته غریب مال لره کېدی شي. نو زموږ دا خواست دی لکه چې روزګار ورڅخه کېدی شي. لکه مخکې به دلته ګاډۍ والا هم ډېره مزدوري کوله، ټرکونو والا هم ټول په روزګار باندې و که نه. اوس بیا واقعیات پکې وشو، هغه لاره بنده شوله. نو زه خو یم چې دا لاره کولاو شي نو تاسو چې اوس لس چرګان پخوئ که نه دا به بیا 150 50 شپېته 100 ته رسېدی شي. نو یا تاسو غواړئ نه دلته که مطالبات یې وکړئ پر زور؟ صحیح خبره. ولې مطالبه کوو؟ موجوده حکومت نه زموږ ډېرې ګیلې دي. لکه مطلب به دې خواهشات موږ لګیا شو موږ ته به مشکلات ختم شي. مشکلات به راته ختم شي. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ فیضان الله. تاسو د ګورسل لارې باره کې څه ویل غواړئ؟ دغه لار چې بنده شوې ده او دا کم زیان سره د دوکاندارانو او د علاقه مخ ده دې باره کې تاسو د حکومت نه څنګه ډیمانډ کوئ؟ د حکومت نه اوس موږ دا ډیمانډ دی که نه چې په دې پاکستان کې ډېرې لارې افغانستان ته شته که نه، لکه چمن شو، خیبر شو، بړه چینار شو. د هغه خلکو مشران چې کوم دي که نه نو هغه د دې لارې تپوس کوي. اول خو دلته زموږ مشران تپوس نه کوي که نه، بیا دا خبره کوي چې یاره دلته بدامني ده. اوس هغه بدامني هم نشته دی. که یو سړی د شپې ځي د شپې هم تلی شي، د ورځې ځي د ورځې هم تلی شي.
دلته دا کارخانې وي دا به ولاړ وي د ماربلو کار چې به کوم مازیګر چې به شو به ویلې تاسو کار بند کړئ څه د وجې نه رڼا مه کوئ زه خپله په درنګ کې پاتې شوی ما 14 کاله په دې بارډر نه دی خو دی یو غر زه په هغې کې پاتې شوی یم اوس داسې خبره تپوس ته نه کومه که نه چې اوس خو امن هم رالی او واقع کې روډونه هم زموږ ښه برابر دي که نه صرف افغانستان سره زموږ تعلق هم ډېر ښه شوی دی نو اوس تاسو څه مطالبه کوئ چې د دې لارې کولاوېدو سره د ټول ضلع مومند څومره فایده ده یاره که زه راته وایم چې په 2002 یا 3 کې چې دا لاره کولاوه ما په خپله د غوړو ګاډي تشول 6000 روپۍ شپه ما اخیستې ده 7000 روپۍ شپه ما اخیستې ده 6000 روپۍ ورځ ما اخیستې ده نو هغه مزدوري نن سبا چې زه میاشت مزدوري وکړم نو ماته نه میلاویږي په لارې کولاوېدو کې موږ ته دومره پیاده ده بلکې ماته نه چې بلکې دې ټول مومند ته پیاده ده مهرباني شکریه السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم دی زما ممتاز نوم دی ممتاز صاحب تاسو د ګرسل د لارې په باره کې څه ویل غواړئ د قام ته چې کوم مشکل دی او ګاډو ته مشکل دی د اقتصاد ته مشکل راغلی دی زموږ دا خلک ډېر په کورونو ناست دي او هماغسې مزدورۍ نه نشته تاسو په دې باندې څه ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم دا زمونږ داسې یو علاقه ده چې زمونږ ډېره غریبي ده دلته دا یو ځپلی شوې علاقه ده بل په دې لاره کې د ماشومانو د یتیمانو د سپینګیرو د ټولو د رزق یو وسیله روانه وه وختي کوم حکومت چې دی زمونږ دا مطالبه ده دا مو ته درخواست هم دی او سوال هم دی او دا سوال زمونږ جایز هم دی دا څه شوکه ډاکه یا څه بل دغه نه دی یو د مزدورۍ سوال دی یو د روزګار سوال دی او دا موږ د حکومت نه ډېر په دغه څه هنګامي حالت څه دا سوال کوو چې یاره مهرباني دې وکړی شي دا لار دې کولاو کړی شي په دې کې د ډېرو خلکو د رزق یو وسیله روانه شي یو روزګار روان شي بل د مومند ایجنسي صرف نه دا ټولې څومره علاقې چې دې څه ټچ دي دا ټولې د دې څه آبادي یو روزګار ورسره رواني خلک ورسره پکاري او چې دا لار آزاده شي نو الله تعالی خو د انسان د رزق وسیله ګرځوي خو همدغه شان یو ذریعه وله جوړه کړي لکه څنګه چې مثلا د افغانستان او د پاکستان بل پاکستان په خپل هم د افغانستان سره اوس ښه تعلقات غواړي زمونږ ورونه دي زمونږ سره بارډر دی روزګار هم دی اوسه نو چې دا کولاو کړی شي دا به ښه کار وشي دا به یو زمونږ دپاره یو غټ دغه وشي چې یاره د مزدورۍ او کم د کاروبار وسیله د هغه به الله تعالی روان ها محترم ورونو دا خابق رور باندې چې کوم بازار دی چراغانو بازار دلته موږ مختلفو خلکو نه تپوسونه وکړو د ګرسل بارډر په باره کې د دوی دا ډیمانډ دی ډېر خلک لکه کیمرې ته نه مخامخ کېږي او نه خبرې کولی شي خو دوی داسې وایي چې انډیا بمباري وکړي په پاکستان یا کشمیر باندې نو هغه د کم د انډیا سره چې زموږ کم بارډر دی هغه 24 ګنټې کولاوي که زموږ د پښتنو دا بدقسمتي ده که دلته پاکستان کې یو کار وشو نو زموږ ته تورخم بند کړي غلام خان کولاو دی چمن کولاو دی د انډیا بارډر کولاو دی بل که پاکستان کې څومره تاسو وګورئ څوک ګرځېدلي او میډیا ته مخامخ شوي نو په هر ځای کې 3G 4G کولاو ده خو موږ د دې نعمت نه محرومه یو دلته وزیر اعظم راغلی او هغه کوم سواتي وزیر چې دی هغه ته هغه مسله حواله کړې ده خو تقریبا میاشتې وشولې چې اوسه پورې هغوی په دې باندې هېڅ کار ونه کړو شب قدر ته چې کوشي نو 3G 4G کار کوي دلته زموږ سټوډنټان دي هغه دقسې ناست دي که آنلاین کوم پروګرام کوي نو هغه ته هم پاتې که باجوړ ته لاړ شي په باجوړ او په ناوګۍ کې دا سیسټم شته دی آیا ولې دا ضلع مومند دوی د دې خلکو څه ګناه ده څه کمی دی پکې آیا دا د دې علاقې سره تعلق نه ساتي دا دوی د پاکستان په ازادۍ کې څه کردار نه دی ادا کړی دوی وینه نه ده دوی کړې خپله د خپلو بچو د خپلو ابا و اجدادو نو دوی ټولو دا مطالبه ده که د افغانستان سره زموږ بارډر د ګرسل بارډر باندې ولې باندې دا کولا وهل پکار دي چې زموږ د خلکو کم زموږ مسافر هم نه دي بار ته تللي دي هغوی بار مزدوري نه کوي که دا کولا به دلته ګاډۍ والا د 2000 پورې به ورځ پیدا کولی شي دوکانونه به آباد شي د دې ځای نه به خلک سامان وړي ټرکونه به روان شي کوم چې ولاړ دي هغه ځای نه به خلک راځي دغسې نو دوی وایي چې را 3G 4G هم را کولاو شي دا باړه دم راته کولاو شي چې زموږ کم بېروزګاره خلک دی چې هغه موږ ته واپس په روزګار شي او پاکستان کې صرف ضلع مومند ده چې دلته 3G 4G کار نه کوي بلې په هر ځای کې کوي که ښکته کوزېږي که بره ځې که باجوړ ته ځې که ناوګۍ ته ځې خو صرف د بدقسمتي د دې زیاته او په غلنۍ کې هم راته کله کله کولاو کې خو بیا د غلنۍ ده چې دې خوا راځي دا نو دلته موږ ته دا سهولت نشته نو زموږ د ټولو د حکومت نه دا پر زور اپیل دی چې اول ناول د موږ ته د ګرسل بارډر کولاو کړي بیا یې د هغې نه پس موږ ته
3G او 4G سہولت راکړي چې زموږ کوم سټوډنټان دي چې دوی په کور کې دا کم کوشش چې کړی چې دا ضایع نشي دوی که آنلاین کلاسونه اخلي نو دوی ورپسې بازار ته ځي یا به وای فای لګي وای فای او د دې د پی ټی سی ال د دې خرچې د دې زموږ د غریبانو خلکو سره نشته دی نو اخره کې به زه تاسو نه په دې ځای باندې اجازه غواړم زه د کیمرامین اسد خان سره عربستان مومن ضلع مومن تحصیل علمزی خاپخ روډ چراغانو بازار